قدرمنو سلام مینا احترامات په قبول کړئ. یو ښځې خپله قصه کړې ده چې ما په کومه طریقه باندې بازار کې یو ډېر ښایسته هلک سره ناروا کار وکړو، بدکاري مې ورسره وکړله. د هغې ویډیو د هغې خبرې در سره هم شریکوم، خو تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو تر اخره وګورئ، ځکه چې د دغه ښځې کور اوس وران شوی دی. نو دغه ښځه خپله واقعه په خپلو خبرو کې بیانوي. دې په وایس میسج کې هم دغه خبره کړې ده، ویلي دي چې زما د خاوند 8 کاله کېدل چې بهر ملک مسافر و. وایي چې ما ډېره ښکلې زندګي تېروله، د خپل حیا عزت د خاوند د حیا عزت مې ډېر خیال ساتلو، ما هېڅکله داسې غلط قدم نه و اوچت کړی. خو وایي چې زما به ډېر زیات ضرورت و، خو یوه ورځ مې ډېر زیات ضرورت پېښ شو. زه بازار ته لاړم، چې بازار ته لاړم نو هلته یو دوکان ته د جامو دپاره یعنې د کپړو اخیستو دپاره ودرېدم چې کپړې مې اخیستې. وایي چې اگر که زما مخ پټ و خو لاسونه مې ښکاره وو. دغه ښځه ځوانه هم وه او ویل یې چې ما سره دغه هلک چې دوکاندار و ډېر ښایسته و او ځوانۍ کې و، ډېر په نرمه او په خوږه لهجه یې راسره خبرې کولې. وایي چې زما د امپرس کولو کوشش یې کولو، خو دا ښځه وایي چې زه پوهېدم چې دا یو ډېره لوی ګناه ده چې زه د سره ګپ شپ ولګوم یا خبرې وکړم. اخر دا چې د دغه دوکاندار نه مې وایي چې جامې واخیستې، جوړه په 2,500 روپۍ وه او ما نه یې 1,500 روپۍ واخیستې. وایي چې ما سوچ کولو چې څنګه یې راته دومره ګرانې جامې ارزانې راکړې، ځکه چې دا جامې خو بهر هم په نورو دوکانونو کې 3,000 او 3,500 ریټ کې چلیږي او ده ماته په 1,500 راکړې. خیر دا وایي چې زه بیا یو هفته پس دغه دوکان ته لاړم، نو دغه دوکاندار راته وویل چې ستا هر څه په کار وي زما نه یې فري وړه، خو ما سره ګپ شپ لګوه. دا ښځه وایي چې ما ورته هېڅ هم ونه ویل او زه ډېره غوسه هم شوم، خو چې کور ته راغلم نو هغه زما په دغه جامو کې چې ما د هغه نه اخیستې وې، یعنې دوباره یې ترې بیا جامې اخیستې وې، هغه پکې د موبایل نمبر ایښی و. وایي چې 2 هفتې پس مې زړه نازړه هغه ته رنګ وکړو. د هغې نه پس د دواړو ګپ شپ شروع شو، خبرې شروع شولې او د دغه ګپ شپ او خبرو نه پس خبره دې حد ته ورسېده چې دوی بیا زنا وکړله، بدکاري وکړله او دا یو ځل نه په 100 ځلې وکړله، چې اخر یوه ورځ یې دغه خاوند هم د بهر ملک نه راغلی او دوی په خپل کور کې و، چې خاوند یې یو بل ښار ته په چکر تللی و. چې کله دوی کور ته راغی خاوند یې، نو دغه ښځې سره یې دغه خپل هلک د کوره د وتو په دوران کې ولیدو، چې بیا یې خپلې ښځې ته طلاق ورکړو. دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې هېڅکله هم داسې غلط قدم مه اوچتوئ. که تاسو داسې غلط قدم اوچت کړئ نو ستاسو د ژوند انجام هم همدغسې خطرناک کېدلی شي. قدرمنو دا یو عبرتناکه واقعه وه چې تاسو سره مو شریکه کړه. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه. موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې داسې خلکو ته څه پیغام لرئ.